انسانان په ورځ کې تر 28,000 ځلې پورې سترګې رپوي، خو کبان سترګې نه رپوي ځکه چې زیږمه نه لري. د نړۍ په اوبو کې شاوخوا 3,500 میلیارده کبان شته، مګر هیڅ یو یې زیږمه نه لري. له لوی کب څخه لکه له نهنګ او شارک څخه رانیولې چې تر 20 مترو پورې اوږده دي، تر ټولو تر کوچني کب پورې چې کارب دی او یوازې 8 میلی متره دی، هیڅ یو زیږمه نه لري. د زیږمو نشتوالی یوه بله پوښتنه هم راپورته کوي: کب څنګه له زیږمو پرته خوب کوي؟ ځکه چې خوب د ټولو ژوندیو شیانو لپاره خورا مهم دی. خوب نه یوازې د ورځې له فعالیتونو وروسته د پوست په ښه کولو کې رول لوبوي، بلکې د حافظې او زده کړې لپاره هم ضروري دی. په انسانانو او ډیری څارویو کې زیږمه او باڼه د دوړو، لړې، واورې، باران او نورو موادو مخه نیسي. زیږمه همداراز د هایدریشن یا اوبو رسولو دنده لري چې قرنیې ته اجازه ورکوي چې هایدریټډ یا مرطوبه پاتې شي او وچې نشي. خو کبان چې په لندبل چاپیریال کې اوسي دې ډول فعالیت ته اړتیا نه لري. د شارک ځینې ډولونه له لوی سپین شارک پرته یو ډول زیږمه لري، خو دوی ورڅخه ډیر کار نه اخلي. دوی 2 ثابتې زیږمې لري. کله چې حمله پرې وشي یا خطر احساس کړي، په ټیټ زیږمه سترګې پټوي. دا ستونزمنه ده چې د کب خوب معلوم کړي، ځکه چې د خوب پر مهال د دوی سترګې خلاصې وي. مګر ساینسپوهانو ته د کبانو د زړه د ضربان او د دماغ د فعالیت له اندازه کولو څخه څرګنده شوه چې کب د نه فعالیت مرحلې ته ننوځي چې خوب ته ورته دی. د دې مودې په لړ کې کبان له دې کبله چې تحرک یې خورا کمیږي او لا زیانګالي کیږي، نو د ځان ساتلو لپاره د پټولو په شمول له بیلابیلو طریقو کار اخلي. ځینې کبان لکه دولفینان او شارکونه باید په دوامداره توګه لامبو وکړي ترڅو تنفس وکړي، نو په دې حساب دا ډول کبان هیڅکله خوب نه کوي. دوی د مغز نیمایي برخه د آرام حالت مرحلې ته ننوځي، په داسې حال کې چې بله نیمایي خوا یې خپلو دندو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې د دوی دماغ د آرامه کولو لپاره نیمه فعال پاتې کیږي ترڅو دوی حیاتي دندو ته دوام ورکړي شي. خو له دې سره سره د کبانو یو ډول شته چې ړانده کبان نومیږي. دا کبان چې د مکسیکو او ټکساس په سیندونو کې ژوند کوي تقریبا هیڅکله خوب نه کوي، په ځانګړې توګه هغه ړانده کبان چې په غارونو کې اوسي.